سپینه پاڼه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره خوندوره او دردونکې کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. کیسه کوي چې کوچنی وم پلار به راته ویل ژوند سپینه پاڼه ده، دا ته یې چې رنګوي توروي او که یې همداسې سپینه پرېږدي. له دې خبرو سره به مې سترګو ځل وکړ، زړه به مې عجیبه ډاډ احساس کړ. لویه شوم، ژوند مې ولوستو، ولیدو او واورېدو. حس مې کړ او د پښتنو ښځو د ژوند پر پاڼه مې تر بل هر رنګ تور رنګ زړور وموندو. دې کیسه کوله په کور کې به مو چپوله یعنې چپسترګې بلله. چپه سترګې کږه غوندې وه. کورنۍ جګړه نه وه شروع شوې. په کابل کې زرغونې لیسې ته تلو. دا تر ما 2 کاله مشره وه، خو په ونه ټیټه وه او په جسامت وړه. زرلخته چې مستعار نوم یې دی، ښایسته خط یې درلودو، شعرونه به یې لیکل او په رسامۍ کې خو یې کمال کوو. په مکتب کې به تل یو اړخ ته ګوښه ګوښه ګرځېده. په کور کې به هم ټوله ورځ په کوټه ننوتې وه او په خپلو درسونو به لګیا وه. زرلخته په 8م ټولګي کې وه چې کابل کې کورنۍ جګړه شروع شوه. مکتب کور هر څه مو پرېښودل او د کلي په خوا روان شو. دا به د 14 کلونو وه، نوې پیغله شوې وه. زه او ورونه مې په اوله کې کلي ته ډېر خوشحاله وو. خلک یې مینه ناک ول، ټولو پښتو ویله، د لوبو لپاره ماشومان ډېر ول. خو د زرلختې تقدیر له هغه اوله لا بدل و. دا د کور مشره لور وه. سهار به وختي له مور سره راویښېده او داسې ته به یې اوبه ایښودلې، د غوا لوشل، غوا ته خوراک ورکول، د چرګو هګۍ ټولول، د سهار چای برابرول، لوښي مینځل، سهار پراټې پخول، جارو کول. په دغو ټولو کې به له مور سره ګډه لګیا وه. د وخت په تېرېدو سره د زرلختې کارونه ډېرېدل، د مور به کمېدل. زه چې لویه شوم، مور ویل نور نو باید د کور کار زده کړې، له خور سره دې کومک کوه. خو زرلختې به ویل دغه ګودر ته ته ځه، نور ټول کارونه زه کومه. د کلي د سختو کارونو خوندوره برخه ګودر ته تګ و. خو زما چپسترګې خورکۍ دغه هم په ځان حرام کړي وو. زرلخته به ټوله ورځ پټه خوله د کور په کارونو لګیا وه. دغې پټخولي او چپۍ ته په سلګونو لنډۍ او کاکړۍ زده وې. کلي کې معمولا نوي څه د کولو لپاره نه وو. له سهاره تر ماښامه به مو همغه د هرې ورځې تکرار کارونه کول. نه څه ډرامه وه، نه څه بل څه مشغولتیا، بس یوه راډیو وه، هغه به مو هم پلار غوږ ته نیولې وه. په هغه ستړي ژوند کې به هیڅ شي د واده د خبر په اندازه نه خوشحالولو. او چې پلار به د تګ اجازه راکړه نو اختر به و اختر. ما ډېرې ملګرې درلودې، په قد او قامت هم تر زرلختې جګه او هډوره وم. په ودونو کې به مې ډېره توجه جلبوله. دغه و چې کور ته د طلبګارانو راتګ شروع شو. خلکو به زه خوښولم. مور به کله خواستګارانو ته په قهر وویل پښتنو کې چې مشره وي کشره څوک نه ودوي. خو خلکو به ویل چې ولور پرې کوو، مفته خو یې درنه نه غواړو. د وطن شرایط چې لږ سم شول، زرلخته مو پاکستان ته ولېږله چې سترګه یې عملیات کړي. له پاکستانه چې راغله نجلۍ بیداره شوه، په ځان به یې پام کوو. زرلخته 18 کلنه وه چې له بر کلي نه ورته یو طلبګار پیدا شو. د یو لوی کور هلک ته یې غوښتله. د مور زړه نه و، ویل یې چې دا ډېره عجزه ده، په لوی کور کې به ګزران نه شي کولی. خو ترور مې ورته ویل جینۍ یو وخت لري، دغه وخت یې دی بس ورکوئ، چې له وخته تېره شي بیا یې څوک نه غواړي. د زرلختې د واده جامې مې اوس هم په یاد دي. ګڼ او خولۍ یې مور په خپل لاس له زرتارو ور جوړه کړه. زرلخته پکې داسې ښکارېده لکه ښاپېرۍ. زرلخته واده شوه، کال یې لا نه و پوره چې لور یې وشوه. ورپسې یې څلور زامن وشول. په اوله کې خوشحاله وه، خو کال په کال اولاد او د لوی کور کار ډېره ضعیفه کړې وه. د دې د میړه کار په ښار کې و. په میاشت یا 2 میاشتو کې به یو ځل کور ته راته. له اولو 2 کلونو وروسته به چې زرلخته کور ته راغله، په ژړا به یې مور ته ویل خواښې راباندې ظلم کوي، شوی کار راباندې له سره کوي، تل راته وایي چې ته د کار نه یې، زوی ته بله ښځه کوم. مور به ورته وویل چیرې یې کوي، دا هسې خبرې دي، پرده کوه. دغسې 8 کاله تېر شول. د زرلختې ژوند بدل نه شو. د سترګو اوښکې ډېرې شوې، خو مور لا هم فکر کاوه چې پرده کول مو په خیر دي. نه مو پلار خبر کړ، نه ورور. د زرلختې ټولې خبرې مو لکه یو لوی شرم پټ وساتلې. یو ورځ د زرلختې خواښې راغله. زرلخته هم ورسره وه. خواښې مور او پلار ته وویل نه پوهېږم چې په زرلختې څه بلا شوې. دروازه به ځان پسې قلفوي او چیغې وهي. آن له هغه بل کلي نه مو ورته ملا راوستو چې دم یې کړي، خو فایده یې ونه کړه. څه نه خوري، په زوره خوراک ورکوو. ژوند یې ډېر سخت شوی دی. شکر 4 زامن لري، خو نه پوهېږو چې څه ټکه پې رالوېدلې. ګوډ ملا خو وایي چې زورور پیریان دي. میړه یې په کور کې نشته، داسې نه چې سبا لوڅ سر ووځي. تربورونه به مو راته پیغور راکوي او وبه مو شرموي. زرلخته چوپه خوله وه، یوازې سر یې خوروو لکه څوک چې قرآن شریف لولي. زرلخته مو د ښار په ټولو ډاکټرانو وګرځوله، خو ګټه یې ونه کړه. حال یې ورځ تر ورځې خرابېدو. دوایي به یې نه خوړله، ویل به یې په دې باندې څه جادو شوی دی. چغې به یې وهلې، په ماشومانو به یې وار کاوه. له ځان سره به ګډه وډه وه. 25 کلنې ځوانې خور مې نه خپله مور پېژنده نه خپل اولاد. دغسې کال تېر شو. زرلخته مو تر پاکستانه هم بوتله، خو ګټه یې ونه کړه. ډاکټرانو وویل پر دې باندې عمیق ډپریشن راغلی او اعصاب یې له لاسه ورکړي.
د علاج لپاره ډیر ناوخته دی. مور راته وویل یوه ورځ زرلښته د باندې وتلې وه، د کلي کوچنیانو په ډبرو ویشتلې وه چې هله لیونۍ راغله. شکر چې د ورندار دی ورته پام شو، یعنې خدای خبر چې چیرته به تللې وه. اوس نو کلونه وشول چې زرلښته د دهلیز د چپ لاس په وروستۍ کوټه کې بندي ده. ویښتان یې هم لکه د نارینه وو ورلنډ کړي دي. سر او ځان یې مشره ورندار ورمینځي. ټوله ورځ له ځان سره لګیا وي او په جګ اواز سندرې وایي. په دیوال رسمونه جوړوي. یوه ورځ مې د دې د کوټې د دیوال عکسونو ته کتل. یوه د اوږدو ویښتانو جنۍ رسم کړې وه چې پاس ګوري او ژاړي. یا به بله بیا رسم کړې وه چې هغه خاندي. په دیوالۍ داسې شیان لیکلي وو چې ما نشو لوستی. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.